عزیز الرحمن دی د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اونخي درې او لومړی زده کړې مو چې کله پیل کړې هغه هم په اونخي عالي لیسه کې وې او د هغې نه وروسته بیا په 1990 کال کې مو کانکور ورکړ د کانکور ازموینه مو ورکړه په کانکور ازموینه کې په 208 نمره زه وتوانېدم چې د کابل تعلیم تربیې پوهنتون ته لاره پیدا کړم. لومړی آغاز د وظیفې چې زما و هغه په ریاست معارف شهر کابل کې و د هغې نه وروسته بیا ریاست منابع بشري د معارف کې و او د هغې نه وروسته زه بیا راغلم ساحل کانوال لیسې ته چې دلته ما د مدیریت بخش کې البته اول وخت کې سرمعلم په حیث باندې بیا وروسته د مدیر په حیث زما وظیفه شروع شوه. ځان خپلو اهدافو ته ورسوو کوم اهداف چې موږ د ځان لپاره ټاکلي مو وو. ناکامي راز د موفقیت دی نو که چېرته دی ناکامه شي بیا هڅه وکړي او انشاءالله هېڅکله داسې نشي کېدلی چې یو انسان تل ناکامه وي. نو که چېرته مثلا مختلفې طریقې د مختلفو روشونو د استفاده وکړي دی کولی شي مثلا هغه خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. تکلیفونه او خوارۍ او زحمتونه هغه د هېواد ناخوالې په فضل د خدای یعنې ما نه تنها ځان ته بلکې زما د خپلو وروڼو لپاره ما ډېر څه وکړل چې هغوی زما نه کشران دي او زه د دوی مشر یم. نو یو مو هم د ډاکټرۍ په فیلډ کې ورسول استوماتولوژۍ څانګه کې او بل هم په طب معالجوي څانګه کې. نو په دې خاطر باندې هر ځوان باید یعنې په خپل ځان باندې تکلیف تیر کړي زحمت تیر کړي او ناهیلۍ احساس ونه لري. یعنې په اوس شرایطو کې په اوس عصر کې یعنې ډېرې ښې طریقې شته ډېرې ښه روشونه شته. اکثره ناخوالې چې دي هغه ټولې د دغه تعلیم د نشتون نه دي. لکه اوس په اوسني عصر کې دغه اناسو تعلیم دی دوی ته هم باید زمینه مساعده شي چې تعلیم وکړي او دغه رقم موږ د امارت اسلامي نه هم دا غوښتنه کوو که چېرته یو ناس با تعلیمه شي یوه کورنۍ با تعلیمه ده او که چېرته یو ذکور با تعلیمه شي امکان دی ولري یا خپل شخص ته او یا خپل اولاد ته ګټه ورسیږي. نو په مجموع کې تعلیم او تربیه لازمه ملزوم یو دی بل دی او هغه کورنۍ چې تعلیم لري او هغه کورنۍ چې تعلیم نه لري د اقتصادي اړخ نه د فرهنګي اړخ نه د اجتماعي اړخ نه ډېر تفاوت لري. هر هغه څوک چې تعلیم ولري فرق او تفاوت د هغه چا سره چې تعلیم نه لري ډېر زیات دی. هغه دا مهمه نه ده چې څوک په فیصله باندې په کومه رشته کې کار کوي په کوم فیلډ کې کار کوي. لکه که هغه یو دهقان هم وي خو که هغې تعلیم لیدلی وي او د هغه دهقان سره چې هغې تعلیم نه وي لیدلی زښته زیات فرق لري. انشاءالله د هېواد هر بچی ته به که هغه په لرې پرتو سیمو کې وي که هغه په ښاریاتو کې وي د تعلیم زمینه به باید ورته برابره شي او انشاءالله زمینه به موږ ورته برابروو چې په هره طریقه باندې وي. یعنی هر فرد افغانستان باید یو ایجوکیټډ کس وي یو با تعلیمه کس وي تر څو چې په آینده کې دغه کومې ناخوالې چې په دې اجتماع کې دي هغه د مابین ولاړ شي. باید هر انسان امید ولري. نو هغه یو پښتو د بیتي هم دا وي خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم څوک چې نه بدلوي خپل حالت پر خپله.